دا څو ورځې کېږي د ډاکټر عافیه صدیقي دغې خبره ډېره ګرمه روانه ده او د رهایي خبرې کېږي او زمونږ دعا ده د الله په خیر عافیت یې رها کا. دا کم پیغور چې زمونږ په دې لمن دی، دا کم پیغور چې زمونږ په تندیو دی، دا کم پیغور چې الله زمونږ په مخونو دی، الله دا پیغور ختم کا. زمونږ یو مسلمان خور الله هغه څوک چې هغې په اسلام ننګ کړی دی، الله هغه څوک چې په قرآن یې ننګ کړی دی، الله چې ستا په شریعت باندې ننګ کو. نن د هغه چا په جیل کې بندیوانه ده چې هغې د انسانانو د حقوق علم بردار دي، هغې د انسانانو د حقوقو چغې وایي، هغې د بشري دوستۍ چغې وایي او دا پیغام دنیا ته پرېږدي په دروغه باندې چې موږ انسانانو له حقوق ورکوو، موږ انسانانو له قدر ورکوو، موږ عزت ورکوو. خدا له څنګه عزت او قدر دی چې یو بېګناه مسلمانه ښځه، یو بېګناه مسلمانه پیغله ستا په جیل کې بندیوانه ده، د هغې اواز ته نه اورې، د هغې چغې ته نه اورې، د هغې فریاد ته نه اورې، په هغې باندې ورځ تر ورځې ستم دې زیاتېږي. ستا ظلم په یو مسلمانه ښځه باندې دی، ستا ظلم په یو مسلمانه پیغله دی. ته څنګه د انساني حقوقو علم بردارې، ولې هغه انسانان نه دي؟ دا اوس د هغې دپاره منډه تلله شروع ده. د هر یو مسلمان ذمواري دا ده، د هر یو مسلمان حق جوړېږي د هغې دپاره دعا وکړي، د هغې دپاره آواز اوچت کړي. خو بدبختي مو دلته دا ده په تمامه سوشل میډیا باندې جنګ دا دی، یو وی زما پارټۍ والا لګې دی رها کوي، بل وی زما پارټۍ والا لګې دی رها کوي. دلته د پارټیانو نه تیر شي، دلته تنظیم نه تیر شي، دلته د مسلمان خور په سر باندې د سیاست نه تیر شي چې څوک هم دا کار د الله دپاره کوي، څوک هم دا منډه د الله دپاره وایي او د یو مسلمان پیغلې د ازادۍ پسې لګیا دی. اکو د هر یو تنظیم دی، اکو د هر پارټۍ دی، اکو هر څوک دی، هغه زمونږ مشر دی، هغه د اسلام سپه سالار دی، هغه د اسلام هیرو به یادېږي چې دا کار یې کوي، چې هر څوک یې کوي هغې سره منډه تړله ووه، د هغې تر شا ودرېږه، هغې له ډاډ ورکه. په هر ځي باندې خپل سیاست مه کوه، په هره خبره باندې خپل سیاست مه کوه. څه خبرې داسې وساتئ چې سبا قیامت کې مو په کار راشي، څه خبرې داسې وکړئ چې سبا یې الله ته یوسئ، د الله په دربار کې مو په کار راشي. او دې دپاره اوازونه اوچت کړئ ځوانانو ورونو. که تاسو سوشل میډیا استعمالوئ، یو پوسټ خو کم سے کم د عافیې صدیقي په حق کې وکړئ که نه، یو ټویټ خو چېرته د عافیې صدیقي په حق کې وکړه که نه، چېرته فیسبوک باندې یو اواز خو دا اوچت که چې هغه مسلمانه پیغله چې بندیوانه ده هغه بېګناه بندیوانه ده، هغې ګناه نه ده کړې، د هغې خطا نشه، هغې له رهایي ورکوي. دا خو دې حق دی که نه؟ دعا خو یې په تا باندې حق دی چې ویې کوي. دا دومره غټ پیغور به زمونږ نه کله ختمېږي، دا دومره غټ شرم به زمونږ نه کله ختمېږي چې څوک هم وله منډه تړله وایي. که څوک د خپل جب پیسې لګوي، الله دې دنیا او آخرت کې عزتمن او قدرمن کړي. او که څوک د سرکاري خزانې نه پیسې اخلي او په دې لګوي، الله دې هغې له عزتونه قدرونه ورکړي چې څوک ورله اواز اوچتوي، چې څوک وله منډې تړلې وایي. الله دې هغه کامیاب او کامران کړي، الله دې عزتمن او قدرمن کړي. او هغه مسلمانه پیغله چې د کافرانو په پنجو کې بندیوانه ده، د هغې په زولنو کې بنده ده، د هغې د ستمونو او د هغې د ظلمونو لاندې ده چې د هغې په مخ کې د قرآن بېعزتي کېږي، هغه ورته ګوري، د هغې په مخ کې د الله بېعزتي کېږي، هغې برداشت کوي، د هغې په مخ کې د پیغمبر بېعزتي کېږي، هغې برداشت کوي، د هغې د خپل نفس بېعزتي کېږي، هغې برداشت کوي، د هغې د ځان بېعزتي کېږي، هغې برداشت کوي. قسم دې مسلمانه دا یې د اسلام په خاطر کړي دي، قسم دې مسلمانه دا یې د قرآن په خاطر کړي دي. ته لا خپله عافیه صدیقي پېژنې هم نه، ته د هغې دپاره اواز هم نه اوچتې. په موبایل خو سندرې شیر کولی شي، په موبایل خو موسیقي شیر کولی شي، په هغې د هلکانو جنکو تصویران شیر کولی شي. نن د یو مسلمانې خور دپاره کیس لړاویږي، نن د هغې دپاره اواز اوچتېږي، نن د هغې دپاره منډې تړلې والی کېږي. تمام سوشل میډیا د دې نه ډکه کوي، تمام اواز په دې اوچت کې چې موږ د عافیې صدیقي ازادي غواړو، موږ د هغې رهایي غواړو، هغه باعزته رها کوي، خپل کور او مور او خور ترې راولئ، خپل خاندان ترې راولئ. دا اواز نن اوچت کوي، ما نه به الله زما د دې حق تپوس کوي. الله زما دومره وه چې ما اواز اوچت کړی و، د بل نه به د هغې د وس موافق تپوس کوي، تا نه به ستا د وس موافق تپوس کوي چې مسلمانه د کافر په جیل کې بندیوانه وه، هغې پې ظلم و ستم کو، تا وله څه اواز اوچت کړی و،
تا د هغې دپاره څه منډې تړلې والې وې تا وله دعا کړې وه کو نه راځئ چې یو دو رکاته نفل د هغې دپاره وکړو راځئ چې د قرآن ختم د هغې دپاره وکړو نور خو اسم بوزدله یو نور خو اسم بیکاره یو عملي اقدام خو نشو کولی دا خو کم سے کم کولی شو چې دعا خو ورته وکړو او اقه چاله ډاډ ورکړو هغه کو یو کس دی او کو دوه کسان دي چې د هرې پارټۍ سړی دی چې د حافظ صدیقي دپاره منډې وایي موږ د هغې تر شا ولاړ یې موږ ورته دعا کوو چې الله دې په خپل مقصد کې کامیاب او کامران وساته